بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د یو شری مسلې په حواله سره تاسو کړل او چونکې ډیر شي ځوانان داسې چې په دې حواله سره د غلطفهمي شکار دي، بالخصوص هغه ځوانان چې کوم وادو کې د واده نه پس هغه ته د دې مسلې راپېښ شي نو هغه بیا پریشان وي او پریشان ځکه وي چې د شریعت علم ورته نوي، د شری مسلې علم ورته نوي، نو بیا یو نه تاسو کې د بل نه تاسو کې یو شانتي خبره کې بل ته بل شانتي خبره کې. نو په دې حواله سره چونکې ډیر ځوانان د غلطفهمي شکار دي، ضروري مې وګورئ په دې حواله سره تاسو ته چې کوم شری مسله دا بیان کوم ځکه چې په دې حواله سره ماته کافي سوالات جمع شوي دي. بهرحال دا ځوان وي چې ما واده کړل، د واده می تقریبا 15 میاشتې کې دی چې وس تقریبا د حمل یعنی زما چې کوم کور والا د هغه په ګډه باندې حمل لې یعنی ماشوم د هغه په ګډه باندې دی چې آیا د کمی زنانه په ګډه باندې ماشوم شي یعنی حمل ټیراو شي، د هغه نه بعد تر کوم وخت پورې د کور والا سره جما یعنی هم بستری کول جایز وي، آیا د هم بستری کول جایز دي یا ناجایز دي، او کچري جایز وي نو تر څو میاشتې پورې جایز دي. دې مسلې دا تاسو کړل چې آیا په دې حالت کې انزال دن کولې شي یا نشي کولې. یاد وساتئ د هم بستری په حواله سره اوله خبره زدا کلیر کوم چې درې صورتونه داسې چې پاره کې هم بستری کول جایز نه دي. یو صورت دغه د چې کله په زنانه باندې ماهواري راشي یعنی چې کله زنانه ته حیض راشي نو د حیض په دوران کې خپل کور والا سره هم بستری کول جایز نه دي. باقی د جسم نه پوهچتول شي لیکن د نامه دلان دی نواله تر زنګونو په میسه پورې چې کوم د جسم دا حصہ ده د دې تاسو نه فنشي چتول په دغه حالت کې تاسو نور جسم نه پوهچتول شي. دغه شان دي چې کله زنانه ته د نفاس بیماری راشي چې کله ماشوم پیدا شي د هغه نه بعد چې کله زنانه ته وین راځي دغه ته نفاس ولګي. د نفاس دی بیماری هم دغه حکم دی چې کوم د حیض د بیماری حکم دی، یعنی په دغه دوران کې هم د زنانه سره مجامعات یعنی هم بستری کول جایز نه دي او خاص کر کې چې کوم د نامه دلان دی نواله تر زنګونو پورې چې کوم د جسم د حصہ ده د دین نه پنه شو چتولې باقي جسم نه نفع غستې شي. د دوه موقع شي. د دین علاوه دریم صورت دغه چې کله د زنانه روجوي یعنی د روجې په حالت کې د روجې میاشوي ظاهر خبره ده یا اسیم د زنانه روجوي نو په دغه حالت کې د روجې په حالت کې د کور والا سره مجامعات کول هم بستری کول جایز دي. د دین علاوه باقی شریعت اجازه ورکړل او بالخصوص په دې حواله سره چې کله زنانه حمل ټیرا شي نو په دغه حواله سره یاد وساتئ شریع حواله سره سم مانعات نشته، یعنی شریعت په دې کې بالکل سم مانعات نه لیکلې بلکې تاسو هم بستری کولای شي تر اخیره پورې کولای شي. په دې کې د میاشتو هم قید نشي چې تاسو به سلور میاشتې کوي دغه نه بعد نشي کولای بلکې در اخیره پورې تاسو هم بستری کولای شي. لیکن په دغه کې دغه خیال ساتل پکاري کې چې بالفرض تاسو د ډاکټر مشوره درکې چې به تاسو هم بستری مکوئ. د دې سره چې ماشوم دی ظاهر خبره ده بعض زنانه داسې چې دغه بیماری داسې وي چې هغه ماشوم بیا ځکه خطر وي نو په دغه صورت کې چې ډاکټر تاسو مشوره درکې نو هغه باندې تاسو عمل کولای شي. باقي شری حواله سره په دې معاملې کې یعنی د چې کومي زنانه په ګډه باندې ماشوم وي دغه زنانه سره بالکل دغه کور والا سره خپل د بیوی سره بالکل تاسو هم بستری کولای شي. شری حواله سره سو ممانعات نشته. دوی مسله دغه د چې دن انزال کول جایز یا ناجایز ظاهر خبره ده چې تاسو هم بستری کول جایز نو تاسو دن انزال هم کولای شي، یعنی انزال هم تاسو دن کولای شي، د بار انزال کولو اصل ضرورت نشته بلکې تاسو دن هم انزال کولای شي. شریعت په دې حواله سره منع نه دی کړی. بهرحال امید کوم چې دا مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.